د لغمان مرکز مهترلام کې د څه باندې 19 میلیونه افغانیو په ارزښت د سلطان غازي بابا منځني ښوونځي جوړه شوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د لغمان ولایت د پوهنې رئیس عبدالله حمیدي د معلوماتو له مخې چې د سلطان غازي بابا د ښوونځي ودانۍ په 2 پوړو کې په 6 جریبه ځمکه کې جوړه شوې چې 8 تدریسي او 7 اداري خونې، 314 د زده کوونکو چوکۍ، 15 متره د پاکو اوبو ساه، 314 متره په اوږدوالي احاطوي دیوال، 15 مبرزونه او ګڼې نورې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي. دا چې په اوسني وخت کې ښوونځی هم د ځان پیژندنې او الهه پیژندنې مکانونه دي، نو په همدې پار نن د سلطان غازي بابا ښوونځی 2 پوړیزه ودانۍ چې 8 تدریسي خونې لري و اداري خونې لري ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي چې د 314 متره د اوږدوالي د 2 متره په ارتفاع باندې چاردیوالي لري، 314 یو نفري چوکۍ د زده کوونکو لپاره پکې شتون لري، د 15 متره په عمق باندې ساده د څښلو اوبو د ذخیرې سره په شمول یو ذخیره مرتغه شوې ده، 15 غرفې مبرزونه دي ورته چې په دې باندې ټول ټال 19 میلیونه 3,17,909 افغانۍ لګښت راغلی ده چې تمویل کوونکی د افغانستان انکشافي بودیجه ده. دا د یادولو وړ ده چې عمودي ساختمانونه ټول د رئیس جمهور د حکم په اساس باندې شهرسازۍ وزارت له طریقه اړوند ولایاتو کې شهرسازۍ د ریاست له طریقې تخنیکی چارې ټول د هغې لخوا نه پر مخ وړل کیږي او همدارنګه د معارف د انجینري ټیم هم ورسره نظارت کوي چې نن موږ ته وسپارل شو چې شاوخوا 1.5 زره زده کوونکو ته به د مسونه فضا د تدریسي بهیر لپاره آماده شي چې دوی په یو مسونه فضا کې خپل زده کړې وکړي. نوموړی وایي چې د سلطان غازي بابا د ښوونځي په ودانۍ ټول ټال 19 میلیونه 361,909 افغانۍ لګښت راغلی او اوس مهال پکې 1500 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. په ورته مهال د لغمان ولایت مرستیال پوهنوال ډاکټر خواجه محمد اسامي خوښي وښوده چې ورځ تر بلې په دې ولایت کې د زده کوونکو د سرپناه ستونزه د حل کېدو په درشل کې ده. هغه وویل هر کله چې له یوې ټولنې د جهل تیارې ولاړې نو بې له شکه چې هلته هر اړخیز پرمختګ رامنځته کیږي. د خوښۍ اظهار او احساس کوم دغه د سلطان غازي ښارګوټي دغه مکتب چې دلته جوړ شو او دا موږ د افتتاح کړلو. زه صرف یوه خبره کوم چې هر وخت زموږ له وطن نه د جهل ټغر ټول شو په هغه ورځ باندې سوله، ارامي، اقتصادي سمسورتیا او موږ او تاسې کولی شو د جهان سره او د جهانیانو سره سیال شو. د ولایتي شورا غړي ګلزار سنگروال په خپلو خبرو کې د پوهنې ریاست له مسؤلینو او د ټولو هغو ادارو له استازو مننه وکړه چې د یاد ښوونځي په نظارت او رغونه کې پاملرنه ترسره کړې ده. اول د الله جل جلاله شکر ادا کوم چې الحمدلله په ټول افغانستان کې خاصتا په لغمان کې د علم او د پوهې دروازې خلاصېږي، مکاتب جوړېږي. دغه د ورځ تر بلې موږ وینو چې الحمدلله لغمان د معارف په ډګر کې پر مخ باندې روان ده. په دوم قدم کې مننه کوم د لغمان د خلکو په استازیتوب بالخصوص د مهترلام د دې ښاریانو په نمایندګۍ باندې مننه د معارف د ریاست د مشرتابه نه چې د دغه ښار د اوسیدونکو د اولادونو د زده کړې د پام کړی ده او حق د اولیت ورته ورکړی ده چې دغه د نن موږ د یو سترې او غټې ودانۍ د پرانیستو شاهدانو تر څنګ سپارښتنه کوم د مهترلام د سلطان غازي بابا د ښارګوټي اوسیدونکو ته، نه یوازې دا چې د دې ودانۍ په حفظ او مراقبت کې به همکاري کوي د معارف خلکو سره، بلکې خپل اولادونه به هم په ښه شوق او ذوق سره د درس دپاره د درس ویلو دپاره د مکتب ته راولېږي تر څو د افغانستان ښه آینده سازان د دې اولادونه اوسیږي او د دې اولادونه هم د یو ښه راتلونکي او یو مثبت ژوند ولري. نوموړي د سلطان غازي بابا ښارګوټي له اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د یاد ښوونځي د ودانۍ ساتلو سربیره خپل اولادونه زده کړو ته وهڅوي تر څو هیواد مو په هر اړخیز ډول پرمختګ کړی وي. خالد سهار، هیرو ټي وي، لغمان.